وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم د حضرت انس رضی الله عنه نے روایت تے غد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے روایت کی انه نهى ان يشرب الرجل قائما چې نبی علیہ السلام د دین منع کړی دا چې یو سړی د په ولاړه باندې وبس کی نبی علیہ السلام د دین منع کړی دا چې په ولاړه باندې وبوس کی په ولاړه د وبو حکم څه دی په بعض احادیث کې راغلي دي چې انه علیه السلام شرب قائما وګوره صحیح مسلم کتاب الاشربه باب فی الشرب قائما باقی کې دا سره راغلي انه شرب ماء زمزم قائما نبی علیہ السلام د زمزم اوبو په ولاړه باندې وسکلي نو د زمزم د اوبو کل په ولاړه ثابت دي په صحیح مسلم کې دا رنګ د حضرت علی رضی الله عنه په روایت کې راځي چې ما بقي مما چې حضرت علی د اودس نه پاتې شونی اوبو په ولاړه وسکلي په دې روانه صفحه کې تاسو ته د حضرت علی سے حدیث را روان دی لوټه باندې اودس وکړو چې لوټه کې کمی اوبو پاتې شوي نو د په ولاړه وسکلي او به او فرمایل چې خلق قائما وبسکل بد غني نو ما د دوی د تردید د لپاره قائما وبوسکلي او به او فرمایل چې ما نبی عليه السلام لیدل د چې قائما وبسکلي دي د فصل ثاني په اول او دوهم حدیث کې راځي وی ګوره عن ابن عمر قال كنا ناكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام ګوره موږ وبسکلي حال دا چې موږ ولاړو دارنګ عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا ما نبي عليه السلام ولیدلو يشرب قائما وقاعدا چې په ولاړم وبسکلي او په ناستم وبسکلي د دې حدیث په شاته راشه دا دوه حدیث چې ما درته ویلي د حضرت کبشه حدیث درې حدیث لاندې راشه وعن كبشه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة ويسكلي اوبا دخلي د اغلوخنا معلقه چې راځوړند و د څرمنې لوخه او پاږي کې اوبوي او څرمن راځوړند و قائما دغنه په ولاړ اوبو وسکلي فقمت الى فيها نو هغه دخلي مبارک د لګیدو زیته زور پاتېدم فقطعته غم کټو رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح دا د په ولاړه باندې د اوبوس کا ثابت شو کنه نو تطبیق به څنګه کوي دل تراغله نه ان يشرب الرجل قائما دا کوم حدیث چې تلاوت کو په دې کې دا راغله چې په ولاړه د اوبو د سکاک نه منع کړی دا فصل ثاني کې څو حدیث راغله چې په ولاړه اوبو سکاک راغله ده درې دوه مې درته د بهر نه ذکر کړ یو دا چې نبی عليه السلام د زمزم اوبو په ولاړه سکلي دي حضرت علی د اودس نه پاتو شونی اوبو په ولاړه سکلي دي نو پنځو حدیثو کې مې درته ویلي چې په ولاړه اوبو راغلي دي نو اوس تعارض ده د تعارض دفع کله په طریقې د ترجیح او کله په طریقې د تطبیقي نو که په طریقې د ترجیح تعارض دفع کوي نو داسې بوایي چې احادیث الجواز راجح دا د جواز والا احادیث راجح دي یو لکثرتها دویم لقوتها احادیث د جواز ډیر دي همدا اوس مې درته پنځه ذکر کړل احادیث د جواز ډیر دي نو دې ته ترجیح ده دویم دا چې لقوتها احادیث د جواز چې دا ډیر قوي دي په بخاری کې حدیث د جواز شته او حدیث د نهي نشته معلومیږي دا چې حدیث د جواز قوي دي نو که ترجیح ته ځي نو ترجیح بیا د جواز والا احادیث ته ده دویم کدا سي کوي چې ترجیح باندې عمل نه کوي بلکې په نسخه قول کوي تعارض چې راشي نو اول تطبیق بیا ترجیح بیا نسخه وی کنه نو که په نسخه قول کوي نو احادیث د نسخه ته به منسوخ وای خطر قید تطبیق دا تطبیق دا چې نهي دا د تنزیه د پاره ده او شرب د بیان د جواز د پاره ده نو په دوه عمل وکړه نهي د چا د پاره ده د تنزیه یعنی کراهت تنزیهی ده پکې او شرب قائمه دا د پاره د بیان د جواز ده دویم دا ده دویم تطبیق وکړه چې الشرب قائمه په ولاړه باندې د اوبوس کل خلاف الادب دي او خلاف الادب دا په معمولی عذر باندې مساقطيږي یو کار چې خلاف الادبي د معمولی عذر په وجه باندې مساقطيږي نو خلاصه دا چې په هر طریقه چې سهولت وي
نو په هغه طریقه وبس کلی شي. بعض علماء دا ویلي دي چې دا په ولاړه وبس کل دا د یوازې د زمزم او د اودس تر اوبو پورې خاص دي. دا دواړه اوبه یوازې په ولاړ اسکلی شي، لیکن دا توجیه کمزورې ده. د زمزم او د اودس د اوبو نه بغیر نوري اوبه هم راغلي چې په ولاړ اسکلی شوي دي. نو په ولاړه د اوبو اسکل څه نقصان نه لري. ښه تطبیق پکې دا دی چې دا نهي د تنزیه دپاره ده شاباس، او په ولاړه د اوبو اسکل لبیان الجواز دی، صرف خلاف الادب دی، او خلاف الادب کار د معمولی عذر د وجه نه ساقطي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن احدكم قائما پولاړه وبمسکي فمن نسيا کدا چانه په هیره پولاړه وبوسکلې شوی فليستقئ ناغد قیک پولاړه وبمسکي کچا پولاړه وبسکلی وی نڅدي وکي قید وکي. دا امر یا ندبن ده یا معالجتن ده چې بهتر نه هیر نشي. معالجتن صوفیا کرام د هیریدلو د پاره داسې سزا مقرري چې بهتر نه هیر نشي. یو صوفي مې لیدلو زوی انګریزي ویخته پریخو اوریدلې مې دي لیدلې مې نه دي. زوی انګریزي ویخته پریخو د ورته خیال نه و چې خیال شو بس ویا بزده د کور نظم یا بدېزي علاج به سي علما په منځ کې شو چې دا زوی د مشره وای ښا سر بخري ویخته بخري خو په پڅه پاکي او ویخته به مرته لمدوي نه ویخته به ورته نه لمدوي پاکي به پڅي په دې شرط به دا ویخته خري بیا به کور کې پریدم. دا تعلیمونو چې آینده ګوره تر مرګ پورې درته یادي چې بیا انګریزي ویخته پرې نه دي. نو کله کله صوفیا کرام د هیریدلو د پاره داسې سزا مقرره کی چې بیا د مرید نه هیر نشي. نو نبی علیه السلام ځکه داسې سزا مقرره کړه چې ته په ولاړه وبوس کې یو ځل دې قې کړه بیا به ونه وایي چې بیا زمانه هیر دي، بیا درنه نه هیریږي، بیا به همیشه درته یادي. پښتو کې مونږ داسې یو کله ماشوم ته سخته سزا ورکړي بیا ورته وایي چې بیا ګورنه درنه هیره نشي. نو نبی علیه السلام دا سزا د دې وجه نه کړه. راجح دا ده چې په اصل کې روایت داسې ده داسې نه ده چې قید وکړي. حدیث داسې ده څوک چې په ولاړه وبس کی کده د دې په قباحت خبر شي نو قید وکړي. اصل الفاظ داسې دي څوک چې په ولاړه وبس کی کده د دې په قباحت خبر شي نو قید وکړي. داسې نه ده چې قید وکړي. راوی اختصار کړی ده. همداسې نبی علیه السلام یو سړي ته وفرمایل چې ته دا خوښوي چې پیشو در سره سکاک وکړي د جام په یو طرف تا خلیخي په بل طرف پیشو در سره یو ځای اوبه وڅکي. نو هغه ورته ویلي چې نه بلکې کیدای شي چې قی کمه. نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې پیشو تاسو ته ښکاري لیکن شیطان د پیشو نه ډېر ګنده دی، هغه در سره سکي. تا چې بسم الله نه ویلي د جام په یو طرف ستا خلی په بل طرف باندې د شیطاني، نو چې پیشو در سره خوله کیدي دا ته قی کوي چې شیطان در سره یې څنګه نه قی کوي. شیطان تا ته نه ښکاري لیکن پیشو در تخکاری. دا بعضی ویډیوګانو کې شیطان جوړ کړي چې هغه د خلکو سره خوراک کوي مردار غوندې. نو هغه زما ماشومان لیدلی دی هر ډوډۍ سره بسم الله وایي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء زمزم. ما نبی علیہ السلام ته یو بوکر راوړه د اوبو د زمزم نه فشرب وهو قائم ګره په ولاړه وسکلي. وعن علي رضي الله عنه انه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس. حضرت علی د مازیګر منځ وکړو بیا کېناستلو د خلکو حاجات ته فی رحبة الكوفة په چوتره د کوفې کې حتی حضرت صلاة العصر تر دې چې د مازیګر د لمانځه ټیم شو. ثم اتي بماء بیا اوبه راوړلی شوي فشرب نبی علیہ السلام دا اوبه وڅکلې. وغسل وجهه ويديه او مخ او لاسونه وینځل. وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله هغه پاتې شونې اوبه د اودسې وڅکلې حضرت علي صاحب وهو قائم او ولاړ. ثم قال به فرمل ان ناسا يكرهون شرب قائما
بعض خلق په ولاړ او سکل مکروه غني مکروه تحریمی وان النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت او نبی علیہ السلام زما په شان عمل کړی دی یعنی په ولاړ او بسکلی دی رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار نبی علیہ السلام یو انصاری رجل ته ورغلو ومعه صاحب له او دا غسر ملګری مو فسلم انه سلام په واچولو فرد الرجل اسړي د سلام جواب ورکړو وهو يحول الماء في حائط هغه خپل باغ ته اوبر اړولې فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان عندك ماء كتاسر وبي بات في شنه او شپې تیر کړی وي په زړه څرمن کې نو د هغه نه بم اوبو اس کو هغه لګ یخي وي لیخ پتکی کی وي والا کرعنا وکدا سنی من به کرعو کو کرع دې ته چې په لختي ورڅملې او دا غنه اوبو اس فقال عندي ماء بات في شن فانطلق الى العريش نصفر تلاړو فسكب في قدح ماء هغه کی لګي وبره واړولې په پیاله کې ثم حلب عليه من داجن بيد غډي لنګي غډينا شدير اول وشلي فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعاد فشرب الرجل الذي جاء معه رواه البخاري